که ماته یو څوک ووایي چې په ټول ژوند کې راته یو نصیحت وکړه، پوهېږئ هغه به څه وي؟ هغه همدغه نصیحت وي چې نن یې درته په دې ویډیو کې په اړه په تفصیل غږېږم. داسې یو موضوع په اړه در سره نن بحث کوم په دې ننني کلاس کې چې که ستاسې ټوله سرمایه پرې له منځه لاړه شي، هغه مال، هغه دولت، هغه امکانات، هغه جایداد چې تاسې لرئ، که دا ټول له منځه ځي او تاسې پرې دغه څه ترلاسه کوئ یا له دغه منفي اړخ نه یې تاسې بچ کېږئ، دا به ستاسې لپاره غټه لاسته راوړنه او لوی کار وي. یعنې په دنیا کې کله چې تاسې دغه عمل یا دغه څه چې زه په اړه نن بحث کوم له دې نه ځان وساتئ، باور وکړئ چې خوشبخته، سوکاله، ارامه او تر ټولو نیکمرغه به یاستئ. د داسې یو موضوع او داسې یو ګناه په اړه درته نن بحث کوم چې الله تعالی هم درته نه بخي. یوازې همغه څوک چې مستحق دی هغه باید درته وبخي. که ماته یو څوک ووایي چې په ټول ژوند کې راته یو نصیحت وکړه، پوهېږئ هغه به څه وي؟ هغه همدغه نصیحت وي چې نن یې درته په دې ویډیو کې په اړه په تفصیل غږېږم. زما درنو او خوږو دوستانو او د آنلاین ممبر پروګرام ګډونوالو، په قیامت کې حساب کتاب په مثقال دی. ځان مه بې پروا کوئ چې زه خو څه به کېږي. پوهېږئ الله تعالی څه وایي؟ وندع الموازین القسط لیوم القیامة فلا تظلم نفس شیئا وإن كان مثقال حبة من خردل آتینا بها وکفا بنا حاسبین. یعنې په قیامت کې به مونږ، الله پاک وایي د قیامت په ورځ به مونږ برابرې تول کوونکي تلې کېږدو. په هر هیڅ چا باندې به د یوې بڅرې په اندازه ظلم نه کېږي. د اوري د دانې په اندازه هم چې چا څه کړي وي هغه به موږ مخې ته ورته رږدو او حساب کتاب کولو لپاره موږ کافي یو. یو تر ټولو لوی عامل چې انسان دوزخ ته بیایي او دغه بد صفتونه چې موږ یاد کړو په دغه یې اخته کوي او د دغه مستحق کوي او له جنته یې محروموي، پوهېږئ څه دی؟ همغه موضوع ده چې په پیل کې مې درته وویل. که زه په ټول ژوند یو انسان ماته ووایي چې یو نصیحت ماته وکړه، هغه به څه وي؟ هغه به دا وي چې د بندګانو له حق نه ځان وساتئ، د بندګانو حق مه خورئ. الله تعالی خپل مهربانۍ سره د انسانانو لپاره په قیامت کې ټول حقونه بخي، خپل حق بخي. که د انسان نه تېروتنې شوي وي، که کسالت شوی وي، که لمانځه کې ته یو څه پاتې شوي وي، یوه برخه حج یې نه کړی، نور ګناهونه چې د په ناپامۍ یا په کسالت باندې کړي وي، ښایي الله پاک یې ورته وبخي. خو یو شی چې الله پاک نه بخي هغه د بندګانو حق دی. د اسلام مبارک دین د دې لپاره نازل شوی دی چې په ټولنه کې د انسانانو ترمنځ اړیکې تنظیم کړي، یوه منظمه ټولنه رامنځته شي. یوازې اسلامي نه بلکې د انسانانو یعنی د الله تعالی او د بنده ترمنځ اړیکې نه بلکې د بندګانو ترمنځ اړیکې هم سره ټینګې کړي. الله پاک خپل حق درته بخي. قیامت کې له ډېرو حقونو درته الله پاک تېرېږي، ځکه چې د الله پاک بخښنه، د الله پاک رحمت تر غضبه ډېر پراخ دی. نو کله چې رحمت تر غضبه پراخ دی او الله پاک څه باندې او یا ځله له موره ډېر مهربان دی، انسانان بخي، خو د خلکو حق درته نه بخي.